زیاد بلند و بالایم را تحقق بخشید. توفیق عنایت کردی که شاهد شکست متجاوزین به دست پرتوان مجاهدین باشد. سرنگونی حکومت‌های دست نشانده اجنبی، زوال امپراتوری اتحاد شوروی و تحقق آرمان‌های بزرگ دیگرم را شاهد باشد. دعا میکنم این بار و در پایان زندگی پرفراز و نشیبم من و ملت ستم دیدم کشور جنگ زدی شاهد خاتمه جنگ، تامین صلح مطمئن و دوامدار، تأسیس حکومت اسلامی به دست مجاهدین مؤمن و متحد به اسلام و به اعتزاز در آمدن بیرق اسلام در سراسر افغانستان آزاد، مستقل و فارغ از جنگ باشد. برادران و خواهران عزیز، این کشور از آن مجاهدین و آزادیخواهان مؤمن است که برای آزادیش قربانی دادند و در برابر هر متجاوز و اشغالگر از وجب کشور خود به قیمت جان و خونشان دفاع کردند. این کشور نه از سکولرهای پست و مبتذل است، نه از کمونیست‌های دین ستیز و وطن فروش. اینها کشور و ملت و تمامی ارزش‌های ملت ما را بارها و بهر اشغالگر فروختند. دیروز به اتحاد شوروی و امروز به ناتو و قبل از این دو به بریتانیا. اگر ملت ما آزادی و استقلالش را کسب کند که انشاءالله حتما کسب خواهد کرد، حتما عروس فرا میرسد. جای وطن فروشان پست و ذلیل ارگ نه، بلکه زندان پلچرخی خواهد بود. باید همان معامله با اینها صورت بگیرد که با شجاع و کارمل و هر اجنبی پرست صورت گرفتند. ما یک بار دیگر با پروردگار خود تعهد میکنیم که پس از این کشور خود افغانستان را که وجبش به خون شهدا سرخ است، نه به قاتلان شهدا میگذاریم و نه به سیکولرها و کمونیستها و وطن فروشان خائن. آیا با این تعهد موافقین؟ کسانی که موافقند دستای خود بلند کنند. موج یو ځل بیا د خپل رب سره تعهد کوو، رښتینی او صادقانه تعهد چې له دې وروسته خپل هیواد نه دي شهیدانو قاتلانو ته پرېږدو، نه وطن پلورونکو سیکولرانو او کمونیستانو ته. آیا په دې خبره له ما سره تعهد کوئ؟ دا هیواد سیکولرانو او کمونیستانو ته نه پرېږدو. ورونو خویندو، الحمدلله چې نن مو د سوله ییزو تظاهراتو لړۍ پیل کړه. دا لړۍ به تر هغه پورې دوام کوي چې روان دردناک وضعیت، جنگ، ناامني، هدفي ترورونه او اوسنی خونړی بحران د تل لپاره پای ته ورسېږي. په دې تظاهراتو سره حزب اسلامي هیڅ څه د ځان لپاره نه غواړي.
نه د اقتدار ویش، نه وزارتونه، نه ولایتونه، نه سفارتونه او نه کوم بل امتیاز. یوازې له روان بحران د هېواد ایستلې اصلي او اساسي او یوازنی هدف دی. هغه څه غواړي چې ټول افغان ولس یې غواړي. زموږ د تظاهراتو غوښتنې په مکرره توګه اعلان شوي، نن یې یو ځل بیا اعلانوو. دولت تعهد کړی و چې زموږ د سوله ییزو تظاهراتو مخنیوی به نه کوي. د مشرقي، جنوبي، پروان کاپیسا او له وردګ میدان نه چې کوم قطارونه را روان دي د دوی مخه به نه نیسي. اما غدار حکومت، غدار واکمنې یو ځل بیا خیانت کوي، په خپل عهد او ژمنه نه ودرېږي او د دې ټولو قطارونو مخنیوی کړی. په زرګونو کسان لویو لویو قطارونو کې منع شوي دي چې د تظاهراتو ځای ته راونه رسېږي. حکومت دې پوهېږي چې په دې کارونو سره هېڅ څه نشي ترلاسه کولی، د تظاهراتو مخه نشي نیولی. دوی به ډېر زر وګوري، ډېر زر به وګوري چې تر دې نه د سترو سترو تظاهراتو شاهد وي، نه یوازې په کابل کې بلکې په نورو لویو ښارونو کې هم. دا تظاهرات فقط د تظاهراتو د لړۍ پیل ده، شروع یې ده. دوی به وګوري چې راتلونکي تظاهرات نه څومره پرتمین او ستر وي. زموږ غوښتنې دا دي هدفي ترورونه فوراً او له ځنډ پرته او د تل لپاره متوقف کړل. ټولو ته جوته ده چې په دې هدفي ترورونو کې چې د حکومت تر سیطرې لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، د دولت او حکومت د سیاستونو مخالفین او معترضین په نشه کیږي، علما په نشه کیږي، اسلام ته متحد شخصیتونه، سوله غوښتونکي، د جنگ مخالفین، هغه چې د دې بحران خاتمه غواړي، یوازې دوی په نشه کیږي. د حکومت پلویان نه په نشه کیږي، کمونستان او سکولران نه په نشه کیږي. معلومه ده چې د دې ترورونو تر شا د چا لاس دی. دا لړۍ بنده کوي، که نه یې له بدو پایلو سره به مخامخ شي. دوهم، واکمنان دي د سولې له مخالفت لاس واخلي. افغان ولس هېچا ته دا حق نه ورکوي چې د سولې معنی شي، هغه په خپل یرغمل کې ونیسي او له خپلو شخصي غوښتنو سره یې غوټه کړي. سوله په ټول ملت پورې مربوطه ده. په جنګ کې د مظلوم افغانانو زامن مري، نه د دیسانت شوو سیکولرانو او د دو تابعیتو زامن چې کورنۍ اولاد ټول په بهر کې دي، له جنګ لري، مسون او خوندي. د نوي جنگ لپاره تیاری بند کړي. د ملیشو جوړول، له بهره په قاچاقي توګه او د غنمو په کانتینرو کې د وسلو رالیږدول او ویشلې، دا لړۍ باید فوراً متوقف شي. ارګ ناستې دي له بهرنیو ځواکونو نه غواړي چې مزید په افغانستان کې پاتې شي، جنگ دوام وکړي او نور افغانان په قطر ورسېږي. پنځم، د امریکا متحده ایالات او د طالبانو اسلامي امارت دي د دوحې معاهدې ته ملتزم پاتې شي او د همدې معاهدې مطابق دي بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي او نوي حکومت ته دي اقتدار انتقال شي. شپږم، ټول لوري دي له اوربند او نوي حکومت ته د واک له انتقال سره توافق وکړي. اووم، د ملي شتمنیو د غارت او بهر ته یې د لوټمارو چارواکو له لوري د انتقال مخه دي فوراً ونیول شي. له بهرنیو هېوادونو غواړو چې په اختلاس او غارت متهم افغاني چارواکي له غارت شوو شتمنیو سره یو ځای افغانستان ته د محاکمې لپاره مسترد کړي. اتم، ورونو
د تراخیل او پمپ تیل کې امنیت ملي د مشرقي لوی کاروان دراولی دی. مرګ دې په داسې ځواکونو وي چې د ولس غږ خفه کوي. ټول وایي چې د کاپیسا کاروان یې دراولی دی. مرگ به نیروهایی که صدای مردم را خفه میکنه. اردوی ملی و پلیس ملی، امنیت ملی فرزندان از این مملکت هستند. بگذارین که صدای مردم به شکل رساش بلند شود. خجالت بکشین. ولسوالی فرزه، ولسوالی استالف هم راه را بسته کردن. ما نفرین میفرستیم به اراکینی که صدای مردم را خفه میسازند. مرگ به اراکینی که صدای مردم را خفه میسازند. اجازه بدین ما به تمامی نیروهای امنیتی کشور اعلان کنم که سرنوشتتان را با سرنوشت سیاه گری نزنین که وارداتیان توسط نیروهای خارجی بر گردی ملت ما تحمیل شدند. حتی قبل از نیروهای خارجی کشور ما را ترک خواند گفت. برادرای پلیس، برادرای اردوی ملی، برادرای امنیت ملی، این تظاهرات به خاطر حفظ خون و جان شماست. ما نمیگذاریم که 4 نفر حریصی که به اریکه قدرت تکیه زدن و به خاطر بقای قدرتشان شما را قربانی بسازند. این خدا شاهد است که این تظاهرات و هر صدای ملت به خاطر حفظ جان و مال این مملکت است، به خاطر حفظ خون شماست. پس بگذاریم که مردم بیاین صدایش بلند کنند، خون خود را و جان خود را فدای اشخاص و افراد بیریشه حریصه که به اریکه قدرت تکیه زدن فدا نکنین. شما خود به خاطر استقلال، آزادی و به خاطر اعلای کلمت الله باید جان بدین. برادرای عزیز بگذارین که مردم صدایشان بلند شود. باید همه درک کنن، همه باید درک کنن. حیف به حال کسی که حقیقت درک نکنه. کشتی حکومت مزدور و وابسته به اجنبی سوراخ و در حال غرق شدن است. سواری کشتی نشوید. سرنوشتتان با اینا گری نزنید. در کنار ملت خود بیستید. اینا میرن، شما را در میدان تنها میگذارن. یک جا با نیروهای خارجی کشور را ترک خواهد گفت و شما در کنار ملت خود خواهید ماند. با ملتتان تصادم نکنید. مانع مردم نشوین که صدای خود را بلند کنند و حق خود را بخواهند. شما فرزندان این ملتین. چرا باید به خاطر دیگران کشته شوید؟ چرا باید به خاطر امنیت واشنگتن و نیویورک 45,000 سربازی نیروهای امنیتی ما کشته شود؟ هشت اتم اتم غشتنه ارگ باید د غدر لار پریږدي او له حزب اسلامي سره کړي معاهدې دي په بشپړه توګه عملي کړي. د حزب اسلامي ټول زندانیان دي فورا آزاد کړي او د مهاجرینو د راستنېدو او اسکان لپاره دي لازم شرایط برابر کړي. موږ د دغې پرتمینې او سترې مظاهرې په پای کې ارګ ته 10 ورځې مهلت ورکوو. مقرر او په واضح الفاظ وایو. ارګ ته مقرر او په صریح او واضح څرګندو الفاظو وایو. ورونو څوک چې د محبوب امیر د خبرو سره موافق دي لطفا لاسونه پورته کړئ او تعهد وکړئ چې موږ به د خپل د بندیانو د ازادېدلو او د زنځیري قتلونو د جلوګیري کول او په دې وطن کې به د امنیت او سولې په ټینګښت کې د خپل امیر سره روان یو انشاءالله. ارګ ته 10 ورځې وخت ورکوو. واورئ په واضح الفاظو.
ارګ ته 10 ورځې وخت ورکوم چې دغه ملي مطالبات پلي کړي د ملت غوښتنو ته تمکین وکړي که په همدې مودې کې دغو مطالباتو ته تمکین ونه کړ زموږ تظاهرات به نه یوازې په کابل کې بلکې په ډېرو نورو لویو ښارونو کې هم پیل کېږي او په مسلسله توګه به دوام کوي آیا موافق یې یوازې 10 ورځې مهلت ورکوم 10 ورځې وروسته به انشاءالله د نوو تظاهراتو پرلپسې مستمر په کابل کې هم او په نورو لویو ښارونو کې هم لړۍ پیل کوو آیا موافق یې چې که حکومت او اګناستې دغو مطالباتو ته تمکین ونه کړ نو موږ به پرلپسې مستمر تظاهرات پیل کوو موافق یې د نوو تظاهراتو مطالبه به هم دغه مطالبات چې نن هم اعلان کړ دا نه وي اسانه غوښتنه یوه غوښتنه زیات نه فقط یوه غوښتنه او هغه دا چې دا واکمن نور د دې اهلیت و کفایت نه لري چې د اقتدار په کرسۍ پاته شي هغوی باید استعفا وکړي د هغوی موجودیت د جنګ د دوام عامل دی موافق یې چې د راتلونکو تظاهراتو لومړی او یوازینی هدف به دا وي چې دا چارواکي حتما باید استعفا وکړي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقي نار التكبير پردیپال او جنګ غوښتونکي چارواکي باید نن په دې پوه شوي د دې سترو تظاهراتو او دا قافلې خلک چې له څلورو خواو کابل ته را روانو او تاسو د دې لپاره چې دوی په دې تظاهراتو کې شرکت ونه شي کړلی او دنیا ونه ګوري چې ملت څه غواړي او حکومت په کوم حالت کې دی د دوی مخنیوی وکړ د دې معنا دا ده چې ملت څه غواړي نن باید تاسو معلومه شوي چې ملت څه غواړي او تاسو په کوم واده کې ورونو د مشرقي کاپیسا فرزه او د استالف ولسوالۍ چارواکو نن متاسفانه په کابل کې د دوی مخه نیولې ده چې تظاهرات کې ګډون وکړي من بیا و چې مړه دي وي دغسې چارواکي چې د خلکو غږ خفه کوي مردباد اراکینه که صدای مردم را خفه می کند نمیگذارند و این رو اطمینان داشته باشد که اختناق دوام نمی کند چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمی سوزد د ټول ملت غږ او غوښتنې لامدغه سټیج او منبر واورئ غوږونه مو خلاص کړئ چارواکو کاڼه غوږونه مو خلاص کړئ همدا د ملت واقعي استازي دي همدغه چې تاسو دلته ګورئ او په دې څلورو لارو کې تاسو د هغوی د راتلو مخنیوی کړی د ملت غږ همدا دی د ملت ممثلین او استازي همدا دي دا چې څه تاسو ته وایي د ملت فرد تاسو ته همدا وایي دغه تظاهراتو کې چې کومې غوښتنې دي دا زموږ د ټول ولس او ملت غوښتنې دي برادران و خواهران عزیز بیایید امروز و در این اجتماع بزرگ و تاریخی به امارت اسلامی طالبان نیز بگوییم که یک راههای خاتمی فوری جنگ و رسیدن به صلح جستجو و انتخاب کنید با تشبث مشروط توافق کنید مشروط با آمادگی ارگنشین‌ها به استعفا و انتقال قدرت به حکومت جدید و قابل قبول برای همه دو عوض مذاکره طولانی بی نتیجه با تیم ارگ با جهت‌های تاثیرگذاری به مذاکره جدی و قاطع بپردازید که از بخشای عمدی ملت ما نمایندگی می‌کنند
هیئتی که در دوحه و به نمایندگی از ارگ با شما به مذاکره نشسته است از یک اقلیت منفور و منزوی از ملت نمایندگی می کند. مدیریت هیئت در اختیار گروه کوچکی است جنگ طلب که قطعا مخالف صلح بودند و بقایشان را در ادامه جنگ جستجو می کنند. توافق با این گروه نه مشکل شما را حل می کند و نه مشکل ملت و کشور ما. تمامی افغانان باید بپذیرند که برای خاتمه دائمی جنگ و رسیدن به صلح مطمئن به چند کار و اقدام ضرورت دارد. یک، خروج تمامی نیروهای خارجی از افغانستان. لازم است ایالات متحده آمریکا مطابق به معاهده‌ای که با امارت اسلامی طالبان دارد به حضور نظامی ناتو در افغانستان خاتمه ببخشد. دو، در عوض حکومتی که ناتو بر افغانستان تحمیل کرد و برای نگهداریش در قدرت 19 سال جنگی و بیش از 1 میلیون افغان در این جنگ کشته شد و هیچ دستاوردی هم برای ناتو و کشورهای عضو ناتو نداشتند. باید حکومت جدیدی تشکیل گردد و قدرت با آن به گونی مسالمت آمیز انتقال یابد. حکومتی که منبعث از اراده ملت و قابل قبول برای تمامی جناح‌های تاثیرگذار باشد. سه، این حکومت جدید باید چون پل و معبری عمل کند که نظام ثابت قانونی مطابق باورها و معتقدات مردم با حکومت برخواسته از اراده ملت در پی داشته باشد. چهار، هر تصمیم کلان در رابطه با قضایای مهم ملی چون چگونگی نظام آینده، قانون اساسی بعدی کشور ما بعد از اشغال، بعد از آزادی افغانستان، جایگاه و نقش احزاب سیاسی در نظام آینده، سیاست‌های داخلی و خارجی حکومت بعدی ما باید به بعد از تأمین صلح و به مرجع محول شود که نمایندگی اکثریت قاطع ملت بوده و از حمایت قاطبی ملت برخوردار باشد. این قضایا را نباید و نمیتوان در مذاکرات چند گروه و چند شخص به بحث گرفت و با معامله‌گری‌های سیاسی حل و فصل کرد. پنج، لطفاً از شعرا خودداری کنین. 5، حکومت‌های ائتلافی مبتنی بر تقسیم قدرت میان احزاب سیاسی و تکتلات و تجمعات قومی نه تنها همواره ناکام بودند و نتایج مثبتی تحویل ندادند بلکه اکثرا به تجزیه کشورها و تفرقه و درگیری‌ها میان ملت‌ها انجامیدند. ما در مرحله عبور از حالت کنونی به حالت ثابت و نظاممند شدن کشور به حکومت متحد یک دست مشتمل بر شخصیت‌های غیر متنازع فی، غیر متعصب به هیچ حزب و قوم و دارای سابقه نیک ضرورت داریم. احزاب سیاسی نباید با اصرار بر تشکیل حکومت ائتلافی و دستیابی به امتیازات سیاسی رسیدن به توافق را با دشواری‌ها و منازعات لاینحل مواجه کنند و باعث ادامه وضعیت کنونی شوند. هیچ چاره‌ای غیر از این وجود ندارد که گروه‌های سیاسی برای تثبیت جایگاه و سهمشان در حکومت آینده باید تا تصویب قانون اساسی جدید کشور انتظار بکشند. ورونو خویندو، مکنی و ناکام و ترخو او خونړیو تجربو ته په پام سره باید پر قومي او ګوندي بنسټونو د حکومتونو جوړول او د اقتدار ویش د تل لپاره لرې وغورځول شي او له بیا تکرار نه ډډه وشي. د بن خونړۍ تجربه باید بل ځل تکرار نشي. د تیرو 100 کلونو خونړۍ
جنګونو، ناامني، فقر او ګراني دا هر څه د اشغال محصول او سوغاتونه دي او په بن کې د جوړ شوي مفسد او پردیپال حکومت د ائتلافي جوړښت او اسلام ضد سیاستونو نتایج دي. ورونو له تاسو نه څو پوښتنې لرم. هیله ده په لوړ غږ ماته د هغه ځواب راکړئ. آیا غواړئ روانه جګړه پای ته ورسیږي؟ آیا غواړئ بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي؟ آیا غواړئ د اوسني حکومت پر ځای داسې حکومت رامنځته شي چې د افغانانو د خپل منځي تفاهم په نتیجه کې جوړ شوی وي؟ آیا غواړئ په آزاد او مستقل افغانستان کې د افغان لس د خوښې منتخب اسلامي حکومت جوړ شي؟ آیا غواړئ ناامني، ترورونه، اختطافونه، فساد، فحشا، فقر، ګراني، بیکاري، اختلاس، د ملي شتمنیو لوټمار، د پردیو او پردیپالو واکمني پای ته ورسیږي؟ آیا معتقدید که عامل اصلی تمامی ناامنیها، ناهنجاریها، فسادها و اختطافها حضور نیروهای خارجی و حکومت اجنبی پرست و سیاستهای دین ستیزانی حکومت است؟ آیا حاضرید به این وضعیت دردناک خاتمه ببخشید؟ اگر حکومت ناکاره و حکام جنگ طلب به خواستهای مشروع و معقول ملت اعتنا نکرد، آیا به تظاهرات دوامدار تا تغییر مثبت و عمیق در وضعیت کشور آماده اید؟ آیا به این هم آماده ایم که قیامی ملی و سرتاسری در همه کشور برا بیفتد اگر به خواسته های ملت تمکین و اعتنای صورت نگیرد؟ زمامداران کار و کور مغرور به حمایت های اجنبی به هوش بیایید و صدای مردم را بشنوید. این فریاد فرد ملت ماست. چیزایی که اینجا مردم دست بلند کردن و تایید کردن، این خواست همه ملت است، تصمیم همه مردم است. صدای مردم را بشنوید و مردم را مجبور نکنید به قیام ملی متوسل شود. د آزاد خپلواک له جنگ فارغ او د داسې اسلامي او افغانستان د تاسیس په هیله چې په ګوټ او د حکومت په هر دفتر د اسلام بیرغ رپانده وي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بله کاروانهای ما متاسفانه مورد ممانعت قرار گرفتن که باز هم مرگ و نفرین بفرستیم به کسانی که صدای مردم را خفه میکنند. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شبی. درنو لیدونکو د حزب اسلامي د پلویانو لاریون مو کوته چې خپل پریکړه لیکي د دغه لاریون پر مهال باندې وړاندې کړه او د خپل غوښتنو د عملي کېدو غوښتنه وکړه. د حزب اسلامي زرګونه پلویان نن په کابل ښار کې عمومي واټونو ته راوتلي، له ځان سره بېلابېل شعارونه لیږدوي او د ځینو د خپلو غوښتنو په عملي کېدو ټینګار لري. دغه معترضین د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ لاسلیک شوي تړون عملي کېدل، هیواد کې د هدفي وژنو مخنیوی، بهر ته د ملي شتمنیو د انتقال د مخنیوي ترڅنګ یو شمېر نورې غوښتنې هم لري. دوی وایي که حکومت غوښتنې ونه مني نو د کابل په ګډون به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم دغه راز لاریونونه پیل کړي. اوس هم تاسو را بولم د کابل نیوز د خپرونو دوام ته.